په واتس اپ کې کوم د کال آپشن چې دی د دې یو داسې سیکریټ او ډیر زیات زبردست سیټینګ چې دا تاسو کله هم په کار راتلی شي. ګوره کله هم چې تاسو خپل موبایل کې واتس اپ استعمالوئ، که تاسو د بزنس لپاره استعمالوئ یعنی کاروبار لپاره استعمالوئ، کاروباري حضرات یې او تاسو دغه څوک کال کوي او تاسو دغه کال نه ډیر زیات تنګ یې او تاسو غواړئ چې دا کال دې ماته نه راتلی په واتس اپ کې، دغه تاسو ډیر په اسانۍ سره بندولی شئ. یا تاسو په واتس اپ کې نور څه بیزي یې او تاسو غواړئ چې ماته دې څوک کال نه کوي، نو تاسو په واتس اپ کې کال چې ده بندولی شئ، مکمل یې بلاک کولی شئ، بیا به څوک تاسو ته کال نشي کولی. څنګه به کېږي ټوله طریقه درښیم. د هغې دپاره تاسو کوئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ، بلکې ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره شیر کړئ. زه د موبایل سکرین طرف ته دغه مکمل طریقه زده کوو چې موږ په واتس اپ کې کال څنګه بندوو. که کاروباري حضراتي یا دغه شانتې د واتس اپ کال بندول غواړئ نو دا به تاسو څنګه بندوئ. زه د موبایل سکرین طرف ته د ټولو نه اول به تاسو کې دوستانو په خپل موبایل کې به ګوګل راوړئ. په ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ ټیچینګ ورلډ. صحیح ده، دا تاسو ته ښکاري. په ګوګل کې به سرچ کوئ همدغه شانتې ټیچینګ ورلډ. اکثر کسان ټیچینګ ورلډ سرچ کوي نو بیا ورته دا ویب سایټ نه راوړي. ټیچینګ ورلډ به دغه شانتې تاسو ولیکئ، په دې سکرین هم تاسو ته ښکاري. څنګه چې تاسو دا ولیکئ سرچ کې تاسو به دا ولنی ویب سایټ دروالی ټیچینګ ورلډ. تاسو به څه وکئ، په دې به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په دې کلیک واخلئ، دلته به تاسو راشئ، دا سرچ اپشن دی، په دې به کلیک کئ. دلته به تاسو سرچ کوئ WAB. په دې سکرین تاسو ته ښکاري. صحیح ده، WAB به تاسو ولیکئ او واتس اپ کال بلاکر هم تاسو لیکلی شئ. دا به تاسو سرچ کوئ. څنګه سرچ کوئ، اولنی ارټیکل به تاسو راوړي، دا تصویر تاسو لیدلی شئ. تاسو به څه وکئ، لږ ښکته به راشئ، دا کنټینیو اپشن دی، په دې به کلیک کوئ. چې څنګه هم تاسو په دغه کلیک وایاستو بالکل ویښته به راشئ، دلته دا ډاونلوډ اپشن دی، په دې به کلیک واخلئ او دا اپ په خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. د دغه نه علاوه په کمنټ کې به تاسو ته لینک هم درکوم، تاسو ډایرکټ په لینک باندې هم کلیک کولی شئ او دا اپ دغه ځای نه هم ډاونلوډ کولی شئ. اوس چې کله تاسو دا اپ ډاونلوډ کړو، خپل موبایل ته اوپن کړو، صحیح ده، تاسو به څه وکئ، په دې ګیټ سټارټډ به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په دې کلیک وایاستو، دلته اوس ګورئ د ټولو نه اولنۍ خبره چې ستاسو د واتس اپ کوم نوټیفیکیشن چې دي دا آن وي، یعنی کوم نوټیفیکیشن چې تاسو ته دلته راځي، کال مال وغیره چې تاسو سره هغه دلته شو کېږي. صحیح ده، بیا به تاسو وکئ دا به آن کئ. د دې اپ نوټیفیکیشن اکسس هر څه به آن کئ. کنټیکټ دا به هم تاسو آن کئ، الاو به کړئ. صحیح ده، چې دا وشو بیا به تاسو وکئ، په دې اوکې به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو دا آن کو که نه، دلته به راشئ، دا به آن کئ، انیبل واتس اپ کال بلاکر. اوس ګورئ دا انیبل شو. صحیح شو، دلته به تاسو نوټیفیکیشن کې راشي نو تاسو به څه وکئ، دلته به په دې کلیک واخلئ دغه شانتې او دا به تاسو د دې ځای نه سایلنټ کئ. ټیک شو، چې څنګه هم تاسو دغه ځای نه سایلنټ کو، اوس ګورئ دلته به تاسو سره بره نه شو کېږي دا اپ. صحیح ده، بیا به تاسو وکئ، په دې سیټینګ به کلیک کئ، وړوکې شانتې اډ به راځي، هغه وګورئ، بیا دغه شانتې کراس کئ. اوس دلته ګورئ تاسو به دوه اپشنونه درکوي، سلیکټ اپلیکیشن. که تاسو سره موبایل کې واتس اپ بزنس هم وي، واتس اپ وي، تاسو چې د کوم اپلیکیشن بندول غواړئ، یعنی د کال پې بندول غواړئ، نو تاسو د دې نه یو د سلیکټ کولی شئ. که صرف واتس اپ دغه کوئ یا واتس اپ بزنس تاسو هغه هم کولی شئ. د دغه نه علاوه که تاسو د دواړو کال بندول غواړئ، د هغې لپاره به تاسو په دې بوت باندې کلیک کوئ او دلته لاندې اپشن دی سلیکټ کال ټایپ. دلته هم دوه ټایپ دي، په دې کې وایس کال یعنی کم آډیو کال چې دی او ویډیو کال کم ویډیو کال چې دي. په دې کې تاسو کم اپ کول غواړئ، یعنی چې د هغې کال تاسو ته نه راځي، نو هغه پکې هم تاسو سلیکټ کولی شئ. فار ایگزامپل اوس ما دواړه که دواړه اپ کوئ نو په دې دواړو په دې آل به کلیک اخلئ. صحیح دی، دواړو دپاره. اوس ګورئ دا آن شو. دلته د کال بلاک دلته اوس ګورئ دا دی ان ټایم. صحیح ده، نو که تاسو پکې څه ټایم پورې ځان سلیکټ کول غواړئ، یعنی تاسو وایئ چې یو ورځ دې ماته کال نه راځي، ټیک شو، 24 ګنټې 12 ګنټې، نو دغه پکې هم سلیکټ کولی شئ. د دغه نه علاوه که تاسو 0 کوئ که نه، نو بیا به تاسو ته یعنی اني ټایم تاسو موبایل کې څو پورې تاسو ټایم نه سلیکټ کړی، اپ نه بند کړی، د هغې پورې به تاسو ته بیا کال دا نه راځي. صحیح ده، اوس پر ایگزامپل دا ما 0 مې کو. صحیح شو، دلته اوس دا دی یو اپشن دی منیج بلیک لیسټ. په دې چې تاسو کلیک کړئ که نه، دلته تاسو وایي چې تاسو یعنی مخصوص نمبر یې بلاک کوئ، ان نون نمبر چې نه پېژنئ صرف هغه بلاک شي، نو هغه هم تاسو د دې ځای نه کولی شئ. که تاسو وایئ چې زما د کنټیکټ نه دې ماته څوک کال نه کوي، نو هغه هم کولی شئ. یا پکې تاسو څوک مخصوص دغه کوئ، نو هغه تاسو د کاسټم لیسټ نه کولی شئ، خو ان نون نمبر به موږ داسې کوو. صحیح ده، دې ځای نه تاسو آل هم کولی شئ داسې. دغه نه علاوه دلته دا ټایم چې دی، دې کې تاسو ورځ هم سلیکټ کولی شئ، ټایم پکې تاسو څو ګنټې سلیکټ کوئ سلیکټ کولی شئ. اوس ګورئ دا ما سلیکټ کو، را به شو موږ به چک کړو چې آیا اوس واتس اپ ته کال کېږي او که نه کېږي. ګورئ صحیح ده، دا مې راواړو، دلته به اوس زه کال کومې، ګورئ ورته. ګورئ اټومیټک کال چې دی کټ شو. صحیح ده، یعنی اټومیټک ستاسو په مخ کې دغه شان کټ شو.
یعنی دغه شان دوستانو تاسو د واتس اپ کال چې دی بلاک کولی شئ. دا خاص کر دغه چا لپاره چې کاروباري حضرات وي یا دغه شانتي نور ډېر زیات بیزي وي په واتس اپ کې او کال هغه نشي ریسیو کولی، نو د هغو دپاره دا سیټینګ ډېر زیات اهم دی. نو ضروري وکړئ، ستاسو په کار راتلی شي. که ویډیو مو خوښ شوي ملګرو سره شیر کړئ. همدغه شانې ټیپس اینډ ټریکس دپاره مزید نوي معلوماتو دپاره موږ سره کنیکټډ اوسئ. ډېره مننه. د الله په امان.